بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل ته. تېره ورځ موږ اکسل پروګرام کې تقریبا هم مینو مکمله خلاصه کړې وه که نه. په هم مینو کې خو انشاءالله مشکل نشته، پوه شوی پې انشاءالله. په هم مینو له هغو وروسته راځو هم مینو مکمله خلاص وه، له انزر څخه به یې شروع کړو. صحیح سو فایل ته به که نه بیا په اخر راوګرځو که فایل اول خلاص کړو. راځو فایل راځو انزر ته راځو. په انزر کې چې دلته اول چې دا ټیبلز لرو. صحیح سو ټیبلز کې دي اول دلته پیو ټیبل لرو او ریکمنډ ټیبل لرو. راځو له دې څخه مطلب څه ده؟ له دې څخه مطلب که چېرته غواړې چې مثال یوه ډیټا په اسانه توګه یا مثال په داسې ساده توګه چاته وښایې بیا به چې نه استفاده کوې پیو ټیبل له ریکمنډ ټیبل څخه به استفاده کوو. سره م خلاص و. اوس که چېرته موږ یو ټیبل ولرو، زه به دلته یو ټیبل ډیټابیس فور ښه د راځم ګورئ دا ټیبل زه لرم. په دې کې چې مثال دی چیرې د اجناس دی. صحیح سو مثال اجناس خو پوهېږئ چې ته ویل کېږي دغه خریداري مثال جنسونه دي. صحیح سو اوس راځئ مثال دغه زه به دا هم درته ولیکم ټول صفر مثال مکمل پراسې. په دې کې مثال اول د دلته مشتري نوم ده که نه، دلته باید سی نیم ولیکل شي. مثال درته ورته لیکم سی نیم یعنې کسټمر نیم. صحیح سو مثال شیخ ښه خالد ماوس. صحیح سو څو دانې ماوسونه اخیستې؟ پنځه. قیمت یې په څو ده؟ 90 روپۍ که نه. مثال څو دانې کیبورډونه اخیستې؟ 200 روپۍ قیمت ده. یوه یې ټي وي 10 دانې ټي ویانې اخیستې، څو یې قیمت ده؟ 2000. صحیح سو چارجر یې دې نه دی اخیستی، 4 دانې یو اس بي فلاش یې اخیستی دي. مثال پرایس یې ده 2500 روپۍ ده. ټوټل یې څو روپۍ سوي دي؟ 3400. څو یې پرداخت کړي دي؟ 3000 که نه. باقي مانده څو سوی ده؟ 40 روپۍ. سره خلاص پې. اوس په دې خو مثال سړی د ټول ټیبل جوړ ده. مثال په دې کې نه سړی اوس سم دقیق سړی نشي پیدا، هر یو مجبوری مثال وګورئ چې مثال دې څومره اخیست څومره باقي مانده ده که نه. داسې یو ځای تاسو ته نه ښیي. نو که غواړئ چې مثال داسې ښه په اسانه په توګه تاسو دا وښودل چې له دې څخه به چې جوړوئ پیوټ ټیبل یا ریکمنډ ټیبل څخه به له دې څخه جوړوئ. راځو کله چې راغلی پیوټ ټیبل ته راسئ. پیوټ ټیبل داسې راغلی سلیکټ ا ټیبل اور رینج. هغه ساحه یا ټیبل تاسو څنګه کوئ انتخاب کوئ. اوس خو موږ تار انتخاب کړی، کوم نوی انتخاب کړی بیا راسئ ګورئ دلته به کلیک وکړئ، دغه نقطه خو در معلومېږي پورته علامه، په دې باندې کلیک وکړئ هغه وروسته بیا په دغه شکل سره تاسو انتخاب کوئ. اوس ما انتخاب کړی و مشکل نشته، که بیا انتخاب کې هم مشکل نشته. بیرته به په دې باندې کلیک وکړئ، له کلیک څخه به وروسته اوس ګورئ تاسو وایئ دا ټیبل چې تاسو جوړئ نیو ورک شیټ کې درته جوړ کړي او که اګزسټینګ ورک شیټ نیو نوی شیټ درته واخلي او که په دغه شیټ کې درته جوړ کړي. که اګزسټینګ شیټ باندې کلیک وکړئ بیا به راځي هغه ځای به تاسو دلته ورته انتخابوئ. صحیح سو نو زه ورته په کوم یو شیټ کې راته واخله، نیو ورک شیټ کې راته واخله. له هغه وروسته راځم دا وکړي کومه کله مې چې وکړي کړو. اوس ګورئ بیا موږ ته څو شیان راغلو؟ 4 شیان. 4 شیان په دوجه کې اول چې د فلټرز لرو. صحیح سو بل چې د کالمز لرو او بل چې د راز لرو او بل چې د والی لرو. اوس کوم شیان چې موږ هلته درلودو نوم مثال ماوس او پرایس او کیبورډ دا شیان که نه د هغو مکمل لیست دلته راغی که رانغی. صحیح سو د دې مکمل لیست دلته راغی. اوس به دا تاسو په دغو 4 دانو خانو به څنګه کوئ؟ تقسیموئ به یو شي به. صحیح سو اوس کوم رقم چې ښه ښکارېدو هغه به تاسو هلته اچوئ. اولا راځم ګورئ زه دغه نوم راخلم. صحیح سو دا نو مثال دا پرېږدم یا نور راخلم. دا چې ته راوړم ورته دا واچوه کالم ته. ګوره کالم ته واچول ګوره ټولې داسې دي. په کالم کې درته واچول که ونه اچول خو په کالم کې ښه نه ښکارېږي. راسئ بېرته کلیک وکړئ دلته کله چې کلیک وکړئ ریموو فیلډ باندې کلیک وکړئ نور به هغه بېرته ډیلیټ کړئ. ورته همدا راواخله چیرې واچوه پرای کې راته واچوه. اوس پرای کې څومره ښه منظم ښکارېږي. 1 2 3 نوم راواخله. نوم چیرې راته واچوه؟ نوم هم پرای کې راته واچوه. اوس ګوره اول چې د خالد ده، دوهم چې د ولید ده، دریم نفر څوک ده؟ کلیم ده. صحیح سو له هغه وروسته ګورئ مثال دلته چې د مثال له خریداري چې کړې ده. صحیح سو دې نفر چې ده چی اخیستی دی. اوس راځي مثال ګورئ ماوس یې اخیستی. صحیح سو ماوس د مثال ماوس چې کالم کې چې که فراکي زور تنس دا چې ته راوړه راته راوړه. اوس راځي مثال څو دانې چی اخیستی دی. دلته خو زه ګوره فقط ماوسونه اخیستي څو دانې اخیستي؟ 5 دانې که نه. دا بل چې دی مثال چې اخیستی دی 2 دانې اخیستي دي. دې مثال چې د دومره اخیستي دي. له هغو بعد بیا مثال راځو هغه قیمتونه هم ورته وښیه. پرایس راوړه. پرایس ګوره کش کې مثال دلته واچوه. اوس یې ګوره 5 دانې اخیستي مجموعه روپۍ څو سوي دي؟ دومره سوي دي. سره خلاصېږي په انشاءالله مشکل خو نشته.
له هغه وروسته ټي وي هم مثال راته وښیه ټي وي راوړه مثال ټي وي هم دلته لاندې ورته واچوه صحیح شو اوس ګوره ټي وي به هم دلته درته ښیځي مثال دا ټي وي 2 دانې اخیستې 3 دانې اخیستې مثال خو اوس ګورئ مهرباني اجازه ده دلته چې چېرته مثال موږ هغه نوم ورکړی وای نوم به یې هم راته راوړی سر هم خلاصېږي پې اوس بیا راځو دا نور شیان تاسو راوړئ ورته دا مثال ټوټل او دا هم راته وښیه اوس راځو ګوره دلته مثال دغه ټوټل راته ټوټل چیرې راته واچوي ټوټل به په والي کې ورته اچوي ټوټل یې څو روپۍ سوي دي دې نفر 340 ګوره په ټولو کې درته راوړي له هغه وروسته دلته چې دا مثال ولید ده ولید چې دا مثال څومره پیسې دا دلته چې درته راوړي اوس بیا ټول دا رقم دلته درته راجمع کړی دي صحیح شو بیا مثال دا بل چې دا ولید ده دومره روپۍ دا د دغه ولید دی صحیح شو ولید چې دا مثال څومره روپۍ سوي دي دلته مکمل هغه درته ښیي دومره روپۍ ولید سوي دي دا تر دې ځایه رارسېدلي صحیح شو له هغه وروسته درېیم نفر چې راغلی درېیم نفر چې د کلیم د مثال دومره روپۍ سوي دي پیټ څومره پرداخت کړي دي هغه هم راته وښیه دا چې کلیکه ګوره هغه به هم تاسو دلته ته وښیي چې دغه نفر چې ده دومره پرداخت کړي دي او دومره چې ده بیخي نه دي پرداخت کړي دومره مثال بیا پرداخت کړي دي غواړي چې مثال هغه بلانس والا وښیي دا باقي مانده راته وښیه اوس ګوره ټول درته وښوده که ونه ښودو مخکې مثال ګورئ که چېرته اوس راسو دې ټیبل ته په دې کې مثال داسې ښکاري چې اوس هغه چا چې پرداخت کړی دی هم مثال دلته درته حساب نه معلومېږي او څوک قرضداره هم دی مثال ګوره اوس دا رقم ښکارېږي تنا نه ښکارېږي خو که چېرته مثال دلته دوهم شي ته راسو اوس ګوره ټول به دا درته ښیي چې دغه څه رقم دی دغه دا نفر چې دی مثال 40 روپۍ باقي مانده ده دا چې دی مثال 980 روپۍ ده دا نور هم دومره پیسې ده قرضداره دی په دې خو مثال خلاص شو انشاءالله مشکل خو نشته پوه شوئ پې او فلتر چې ده بیا څنګه کوي درته فلتر کوي مثال خبرې زه راځم دغه نو چې دا مثال دا به زه لېجه لرې کړم راځم مثال دلته راځم دلته اسرالم ده باندې به کلیک وکړم دا به ورته ریموو یې کړه دغه نو چې ده دا زه راوړم څنګه کوم فلتر ته اچوم اوس به دا فلتر کړي څنګه فلتر کړي اوس ګوره دا فلتر شو راسې مثال فلتر خو میلی و سلیکټ آل ورته ټول مه راته ښیه فقط کوم نفر راته وښیه دوهم درېیم او څلورم راته وښیه وکېږي ګوره فقط 2 نفر یې درته وښودي بیا راسه کلیر فلتر باندې کلیک وکړه مثال راځه سلیکټ آل بیرته ورته انتخاب کړه سلیکټ آل دې ورته انتخاب کړه وکېږي بیرته به ټول تاسو ته وښیي سر هم خلاصه پی مشکل خو نسته جای نمبر نامه رو بنداز و مثلا والی رو باسه من نشان بده اینجا؟ نه ده فیلتر است چه رقم؟ خور نمبر ها رو انداخته نشد که نمبر 3 رو باسه من نشان بده نمبر 4 رو نشان بده نامه رو بندازیم که والی رو نشان بده یا حکی رو نشان بده میشه بخچه نمیشه امی میشه مثال امی مکمل حذف میکنیم سیس باز در فیلتر و فیلتر که آمدی امی هم ریمو میکنیم اینجا ما امی اول چی آوردم امی آیدی آوردم نه ولی فقط امی نم هم اینجا از ریمو کو از باید نام بیا در فیلتر این چی کو در فیلتر که انداخت از باید باز بیا این مثال اینجا نام آمده در می فیلتر که کلیک کنی زباد چی مثال کدام کار داری فقط مثال آل مکمل غیر فعال که زباد فضل کار داریم یا که حبیب کار داریم از زباد اوکی که فقط امی دو نام آمده اما هر کدام فیلد میتونی که در فیلتر جور کنی باز امی کنترل زد میکنیم و امی هم کنترل زد میکنیم تو یا در حالت اول میم تر دې چې خپوز وي تاسو بیا انځر ترازو پی ټیبل څخه اوس یعنې موږ خپل جوړو موږ به خپل تنظیمو سیسو ریکمند ټیبل د خپل اکسل درته جوړي کلیک وکړئ کلیک څخه به وروسته اوس ګوري مثال راځو تاسو دا څه رقم کوي دا وکړئ کله چې وکړئ کو اوس خپل ګوري تاسو جوړ کو نو ولې جوړ نه کو بیا راځم څنګه انتخاب کړی مې نو راځه کله چې انتخاب کړل ورسره ریکمند ټیبل ته راسه ریکمند ټیبل ان څه کلیک وکړو له وروسته راځي مثال ته وکړئ کله چې وکړئ بیا هم جوړ نه کو ټیبل خو مشکل نه لري ازم مثال بیا اوپن ته اوپن څخه وروسته یو بل ټیبل پر اخلاص کې مثال دا ټیبل مې اخلاص کو انتخاب عامل انتخابیدو څخه وروسته ریکمند ټیبل باندې کلیک کوم دمه چې کلیک وکړو اوس ګوره په دې کې کار کوي په بل ټیبل کې څه کار نه کوي صحیح شو اوس ګوره وای کوم شکل سره غواړي دلته چې مثال مختلف ډیزاین درته راخسته په دغه ډیزاین سره غواړي په دې ډیزاین سره غواړي مثال په دې ډیزاین سره غواړي هر ډیزاین هم څه غوښته به تاسو خپل ورته انتخاب وي صحیح شو دا ډیزاین مثال ورته انتخاب کړئ وروسته راځي دا به وکړي کله چې وکړي کو اوس ګوري تاسو چې راوخستل اکسل او ټوټل راوست اکسل چیرې راچولای
راته او ټوټل یې اوس تاسو کولی شئ مثال د ور نمرې هم راته وښیه ور راوړه ګوره د ور نمرې ټول درته وښودې مثال راځي د پاور پوینټ غواړئ پاور پوینټ هم داسې درته ښیي صحیح شو تاسو په دې کې بیا هم تغیرات راوستلی شئ او که نه غواړئ بېرته مثال مکمل ختم کړئ دې کې تغیرات موږ نه راوړو سره هم خلاصېږي په انشاءالله بیا راځو انزرټ ته له انزرټ څخه وروسته موږ دلته سلایسر لرو او ټایم لاین لرو صحیح شو دا په هغه وخت کې کار کوي کله چې مثال راځو زه به بیرته د خپل ټیبل ته راسم راځم اوس ګورئ سلایسر ته راځم سلایسر چې دا مثال که چېرته مثال موږ دلته چې جوړ کړی پراویټ ټیبل چیر جوړ کړو دلته هم جوړ کړو که نه اوس راځو دغه سلایسر او ټایم لاین چې دا د دغو پیویټ ټیبل ریکمنډډ سره یعنې تقریبا یو لغو سره یو رقم کار کوي سلایسر باندې کله چې کلیک وکړو سلایسر باندې کلیک کوم کله چې سلایسر باندې کلیک وکړو اوس دا هم فلټر دنده چې ده فلټر ده څه شي مصرف دی دنده چې ده فلټر ده یو شی فلټر کوي مخکې مثال ګوره موږ دا نیم دلته راوړو اوس په نیم باندې کلیک وکړو ورته مثال ما تعلیب ولي پکار ده نور هم نه دی راته پکار که نه اوس دلته هم تاسو داسې کولی شئ کله چې په یو ټیبل جوړ کړو یو وروسته سلایسر ته راسي سلایسر ته څه راغلی ورته یې ماته چې وکړه فقط کیبورډ راته وکړه نور شیان مه راته کوي اوس ګوره فقط دغه صفحه تاسو ته راوسته مثال کوم کیبورډونه کوي ورته هغه کیبورډونه دوهم نمبر راته واخیست مثال دا دوهم نمبر چې اخیستی مثال 5 دانې شپږ دانې مثال نه دا نه ګوره درته وښوده که ونه ښوده بېرته راځئ مثال دا کلوز که کله چې کلوز کې بند که رایټ کلیک وکړئ وروسته راځو ګوره دلته چې لري مور دا مکمل ختم کړه بیا تاسو راسئ انزرټ ته انزرټ سره سلایسر ته راسئ سلایسر سره راغلی ورته لادر چې راته وښیه نومونه راته وښیه اوکې که کله چې اوکې که اوس ګوره مکمل نومونه تاسو راوستو څوک غواړئ حبیب راته وښیه مثال علي راته وښیه او یا مثال ورته لیکن څوک راته وښیه خالد راته وښیه او که چېرته مثال بېرته کلوز کړو دا به بېرته څه راکن کړي نه به یې درته ښیي مشکل خو نشته پوه شوئ پې بیا راځو رایټ کلیک او ریموو کوئ دا به بېرته درته ختم کړي او دغه بل چې ده دلته ګورئ موږ دلته ټایم لاین لرو ټایم لاین په هغو حالت کې کار کوي په دغو کوم ټیبل چې تاسو جوړوئ په دغو ځای کې باید چې موجود وي ډیټ موجود وي صحیح شو تاریخ موجود دی تاریخ مې ولیکو اوس راځم ګورم مثال دا مې تاریخ ورته ولیکو د هغو بعد راځم مثال دا مکمل زه لاندې تکراروم تر دې ځای تکرار مې کړو هغه وروسته اوس راځم بیا دلته څوم هغه کې مې شیټ کې مې جوړ کړی و دې کې مې جوړ کړی و که نه نو راځو دلته به اوس ډیټ څنګه سوی اضافه سوی که به نه اضافه سوی نه یې اضافه سوی بیا راځم دلته کلیک وکړئ یا مکمل دا زه بېرته ختموم رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک څخه وروسته راځم دا ډیلیټوم دا مې څه ډیلیټ کړو او دا هم مثال ډیلیټوم څلرم شیټ د هم په ریکمنډډ کې جوړ کړی دا هم ډیلیټوم اوس راځم دا هم ډیلیټوم فقط یو به پاتې شي که نه دا مکمل اوس تاسو انتخاب کړئ کله چې مکمل انتخاب کړو راځه پیوی ټیبل باندې کلیک وکړئ کله چې پیوی ټیبل باندې کلیک وکړئ وروسته اوس راځي مثال موږ ته چې وکړئ زه ورته مثال یو ټوټل راته وکړئ دلته او همدارنګه مثال فیډ راته وکړئ له وروسته بیلانس هم راته وکړئ صحیح شو یو دلته به نومونه هم راوړم نومونه هم راته وکړئ اوس ګوره دا مکمل راته وښودو او دلته ورته لیکن مثال چې هم تاریخ هم راته وکړئ اوس ګوره تاریخ راته وښودو یا مثال دا تاریخ بیرته چې د مثال دې ځای سره کوم ختموم ډیټ مې ځینې ختم کړو له وروسته ګوره زه مثال یې دا هم ریموو کوم دا هم مثال چې راته وښیه دلته ورته مثال دا هم په دا والیو کې راته وښیه دې خوا ته خو والیو کې هم بیا څه رقم کوي دا یې درته جمع کوي په والیو کې باید دا را نسي نو بیا راوړم مثال د خبر راځم بېرته راوړم دا چیرې دا والیو ته راوړم صحیح شو له دې ځای بېرته ختموم مثال دلته راځم دا ورته ریمو له دې ځای څخه ختم کړه اوس راځو تاریخ مو هم ورسره راوړل له وروسته اوس ګورئ مثال تاسو راځئ کله چې مثال دلته راغلی اوس دلته دا انزرټ منو ته راسئ له انزرټ منو څخه وروسته ټایم لاین ته ولاړ شئ دا به څنګه کار به کوي صحیح شو دلته کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته ټایم لاین ته ولاړئ اوس ګورئ کار کوي ډیټ به ورته فعاله کړئ له ډیټ څخه به وروسته اوکې کړئ کله چې اوکې کړو اوس هغه کومې په کومه تاریخو چې مثال تاسو سودا کړې ده هغه به دلته ورته کړو اول چې دا په دې چې شي پیسې درته راولي د مانت مثال جولای کې کومه سودا کړې ده موږ نم ده کړې اگست کې مثال کومه سودا کړې ده نم ده کړې مثال راځي سپتامبر کې مثال اکتوبر کې نومبر کې دسمبر کې نه ده کړې کنه مثال لغه سي خاطر دسمبر ته مثال ورسې یا مثال دی خاطر راځي دی خاطر میاشت خلاص سپتامبر اگست مثال جولای جون او اپریل ګوره دا مکمله سودا مو کومه میاشت کې کړې ده مې کې ده ولې مې کې ده اوس کله مې ده په اپریل ده که اپریل ختم شوه اپریل او سال یوشتم ده خیر دا تاریخي بیټیمه ده صحیح شو اوس که چېرته دا خو میاشتې شوې د میاشتو پاسه درته کوي ورته نه کوارټر د څه شي پاسه راته کوي
فصلو صحیح سو اول فصل کې کومه سودا سوي نه دوهم فصل کې سوي ده دریم فصل کې نه ده سوي څلورم فصل کې نه ده سوي او مانت د میاشت فصل او ډې مثال په دغه ورځ کې مثال دی ورځ کې ورځ ته ځم مثال به بل خواته ګوره تاسو مثال راځي دغه ورځ کومه سودا سوي هغه د ورځې په اساس څنګه کوي تاسو ته خیر سلام خلاصي په مشکل خو نشته دا به بند کو رایټ کلیک وکړئ ورسره دا هم کنسل کړئ زم رایټ کلیک کړئ دا به هم ریموو کړئ بیرته راځو انزر ته سره له دغه لاین او لاین سیده جدا موضوع د دې نه پرته دا و شي پرایویټ ټیبل او ریکمندډ ټیبل دغه بعد بیا راځو دا ټیبل ده اوس اکسل خو مکمل ټیبل ده کنه په دې خو پیګه خو اوس غواړي چې مثال دې نه هغه ډیزاین دا ټیبل جوړ کړي بیا راځي ټیبل څخه استفاده کړئ ټیبل ان کلیک وکړو اوس ګوري بیا تاسو ته وایي وای دا کومه ساحه چې مثال تاسو انتخاب کړئ صحیح ده کنه ده صحیح کنه و صحیح بیا کولای شئ سره انتخاب کړئ که صحیح مثال دا چې پرېږدي او مای ټیبل هاز هیډر راز دا ډېر مهم ده اوس ګوري موږ دغه ټیبل چې د هیډر را لري که نه لري ها دا چه ده برسیار نو دا خو لري نو دا باید ورته فعاله کړي چېرته نه درلوده دا به غیر فعاله کړي وکړي که کله چې وکړي ګوره موږ ته یو ټیبل جوړ کړئ جوړ نه کړو اوس د دې ټیبل فایده څه شوه کله چې مثال تاسو په دغه یوه خانه کې فارموله استفاده کوئ په ټول ټیبل کې به خپله څنګه کېږي استفاده کېږي صحیح سو دلته دا مثال فلټر تیار درته راغلی هر څه تیار درته راغلی دی د هغه وروسته اوس راځو د دې ټیبل نوم څه ده کولای شي نوم یې چینج کړي او دلته ریسایز ټیبل څه کار کوي اوس ګورئ زه مثال دلته یو بل نفر راغی صحیح سو 15 14 15 نمبر انټر یې کوي کله چې انټر کو مثال 15 نمبر سو دلته مثال ورته لیکن چې نادر ده صحیح سو نوم یې څه ده نادر داسې راځي اوس دغه نادر چې د په دغه ټیبل کې اورګاډ ده نه ده دا ځان ته څو ټیبل ځان ته که غواړئ چې مثال دا جای هم ورګاډ کې نو بیا به راځئ داسې انتخاب کړئ انتخاب څخه به وروسته تاسو راسئ چیرې دلته به راسئ ټیبل باندې به کلیک وکړئ ډیزاین منو ته به ولاړ سئ ډیزاین منو ته کله چې راغلی له هغه بعد ریسایز ټیبل باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ تاسو په دوی کې بیا ورته انتخاب کړئ مثال راځه کلیک وکړئ له وروسته دا نور جای هم ورسره ونیسئ ټیبل کې دا اندازه دا ورته ونه له وروسته وکړئ کوم کوس کو راغی به هم تاسو څنګه کې ټیبل فارموله اتوماتیک ګورئ دلته استفاده کړئ که استفاده نه شوه صحیح سو له هغه بعد بیا راځو دلته سیده پی وی ټیبل لرو پی وی ټیبل لکه مخکې څه کار په وکړو دلته راغلی او ریموو ډوپلیکیټ چې ده دا بیا ډېر مهم ده اوس ګورئ مثال راځو دلته خو اوس نومونه ډوپلیکیټ نه لرو که نه که چېرې مثال موږ اوس یو نقیب لرو زه راسم مثال دا هم په څه شي تبدیلوم دا هم په نقیب تبدیلوم او لاندې راځم دا هم په نقیب تبدیلوم یو بل به هم په نقیب باندې زه تبدیل کړم نقیب مې اوس دوی کې ډوپلیکیټ نومونه راغلو که رانهولو غواړئ چې دا ډوپلیکیټ نومونه هغه نومونه چې دوه راغلي هغه ختم کړئ ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ اوس په څه شي کې ختموئ په نو کې ختموئ مثال نیم کې ختموئ ماوس کې خلاصوئ پرایس کې مثال کیبورډ کې پرایس ټو کې مثال ټي وي کې په څه شي کې ختموئ ډوپلیکیټ په نومونه کې که نه نو فقط دا نومونه ورته فعاله کړئ نور په ټول څنګه کوي غیر فعاله کړئ دا ټول غیر فعاله کړئ یو نوم ورته پرېښودو کېږي اوس درته وایي 4 دانې ډوپلیکیټ هغه موږ ډیلیټ کړو نور باقي مانده څو دانې پاتې شول 14 دانې پاتې شول صحیح ده بیرته دا هم کنټرول زیډ کوم بیرته خپل حالت ته راولم د هغو بعد راځو بیا په د ټیبل کې چې کلیک وکړئ ګورئ دا ډیزاین نو درته پیدا کېږي بیرون چې کلیک وکړئ بیا ډیزاین نو چې دا نه پیدا کېږي دا د کنورټ ټو رینج لرو اوس ګورئ دا فلټر یې لرو که نه لرو او دا ټیبل چې دا کله چې کلیک یې کړی ډیزاین نو راځي کله چې بیرون کلیک دی نو کو ډیزاین نو چې دا ختمیږي کلیک وکړو بیا راشي نو که غواړئ مثال دا ډیزاین نو هم ختمه شي او دا فلټر هم ختمه شي نو بیا به راځي دلته کنورټ رینج څخه به استفاده کوئ کلیک وکړئ یې کوئ ګوره فلټر هم ختم کړو چې هر څه دلته کلیک کوئ چې هغه ډیزاین نو چې دا نه راځي بیرته به کنټرول زیډ کې کنټرول زیډ انس پریس کو نور به بیرته خپل حالت راځي انسرټ سلایسر هم ګورئ دلته دا اوس مخکې شوی صحیح سو او ټایم لاین از مثال او دلته پی وی ټیبل دلته له وروسته ایکسپورټ لرو ایکسپورټ چې دا آنلاین کار کوي 330 په نامه او د افیس دی غو په وینډوز هغه لپاره استفاده کی دا اوس کوم وینډوزونه چې موږ استفاده کوو دا خو اپلاین دي کنه انټرنیټ ضرورت نه لري اس د بدون انټرنیټ بیا کار نه کوي صحیح سو او ریفرش لرو دلته پراپرټیز لرو او دلته د مثال ان لینک لرو دا به ان شاء الله مکمل شي وایو
ډیټامینو کې ډیټامینو کې څه دی ګوره آل ریفریش مکمل دا شان دلته سته که نسته نو داسې کله انشاءالله دلته راورسېدو د یو جمع روپۍ نو بیا به یې هغلته وایي بل هیډرا لرو صحیح سو هیډرا څه کار کوي اوس ګوره دغه هیډرا کوم ځای ته ویل کېږي دا کوم عنوان زیدای ته هیډرا ویل کېږي ورته دا ختمه که اوس ګوره مکمل څنګه سوه ختمه سوه بېرته یې فعاله کړه نو بېرته به درته راسي او که چېرته مثال وایسي ټوټل را دا ډېره مهمه ده ټوټل راسي دا څه کار کوي ټوټل را باندې کلیک وکړه څه اضافه سول په آخر کې ټوټل وینې دا اضافه سو خو دې څه کار وکړو دې ډېر مهم کار وکړو اوس هر یو ځای ته راسي مثال ګور راسي دا بټن وینې هر یو راسه دا بټن اضافه سو دا بټن خو در معلومېږي دا فلټر غوندې آفرین په دې کلیک وکړئ اوس دلته تیارې فارمولې دي صحیح سو مثال دا نفر څو دي دا راته وشمېره یا یوریج فیصدي راته وباسه مثال دلته کاونټ نمبرز دا راته وشمېره خو دلته دا نه حسابي ولې چې خط ده صحیح سو دلته د خط لپاره یې کاونټ باید استفاده کوي اوس ګورئ دا څه دي عدد دي نو که نه مثال ماوس ده دا ورته څه رقمې که دا راته وشمېره څه رقمې که سمې که اوس ګوره 50 دانې سو خو دا هم باید ونه شمېري که نه دا به چې کاونټ کې راته کاونټ یې که د دې فیصدي راته وباسه د فرایز یې مثال دا راته جمع که مجموعه یې څو سوه کاونټ مې ورته انتخاب کو دلته به تاسو ورته څنګه کوئ سمې که راته وشمېره دومره صحیح سو مثال بیا راځو دلته ورته په دې کې تر ټولو جګ عدد راته وکړئ په څو خط سوی ده ماکس تر ټولو جګ هغه قیمت عدد چې ده څو ده 990 مثال راسه مین تر ټولو هغه ټیټ عدد یې څو ده راځئ مین ته راسئ ګوره مثال هغه ټیټ عدد درته کوي مثال څو ده 0 ده که نه د هغو بعد مثال دلته راسئ ایوریج فیصدي راته راوباسه ایوریج درته کوي دا فارمولې دي چې انشاءالله فارمولو ته ورسېدو دا به فارمولې به هم وایي بلانس راځه ګوره مثال یا دا ټوټه ته راباس ورته د دې فیصدي راته وباسه ایوریج ته راسه ګوره اوسط فیصدي یې راته راباسه سره خلاصه پې ډېره مهمه ده صحیح سو د هغو بعد راځه که یې نه غواړې بېرته غیر فعاله که مکمل یې ختم کړل بینډېډ را بینډېډ را څه کار کوي اوس دا راګانې یو رقم ده بله بل رقم د ورته دا ټول یو رقم که ټول یې سپینې کړي بېرته کلیک وکړه دا به 2 رقمه کړي فرست کالم راته څنګه که بولډ یې کړه صحیح سو لاست کالم راته بولډ کړه اوس ګوره دلته راسئ یو څه ډیزاین یې ورکړو بولډ یې کړو که یې نه کړو غیر فعاله کوي بېرته درته ان بولډ کو صحیح سو اول کالم ګورې دې ته ګوره دا ورته غیر فعاله که ګوره به څنګه سي دلته موږ خپله دا اول څنګه کړی بولډ کړی یم ده که له دې څخه دا بولډ لرې کړو نو دا بیا کار کوي ګورئ مثال راځم چې فرست کالم ګوره بولډ یې کړو که یې نه کړو مثال داسې بولډ ډبل ای درته او لاست کالم اخري بینډېډ کالمونه داسې یو رقم کوي درته بل رقم کوي فلټر بټن غواړې که نه غواړې دا ورته یې مې راته راوله مکمل درته ختموي بېرته درته راولي او بل څه دی مثال دلته بیا ټیبل ډیزاین دی کوم ډیزاین سره یې غواړې هر ډیزاین هم څخه کولی شي مثال ترې استفاده وکړو سره هم خلاص وکړې تیز خو نه و سره هم خلاص وکړې کوم سر نه خلاصوي بیا در تکراروم اجازه ده مهرباني نو دا و د نن ورځې درس تر بیا ښې چای